که تاسو صحتمند یاستئ نو بیا هم د اختر په ورځ کې د غوښې خوړلو کې احتیاط وکړئ ګینې اختر به خوشحالۍ کې نه بلکې ناروغتۍ کې تیر شي جی ناظرین تاسو ګورئ عباسین خبر زه یم ستاسو هوسټ شاهد جان دی که تاسو چینل باندې نوي یاستئ چینل لایک او سبسکرایب هم ضرور کوئ د غاټ اختر موقع وي او د غوښې موسم نه وي دا خو ممکنه نه ده خو آیا تاسو ته پته ده چې حتی صحتمند خلکو ته د غوښې زیات خوراک نقصان رسولی شي خلک اکثر دا سوچ کوي چې چونکې دوی روغ دي نو څومره یې چې زړه غواړي دومره غوښه خوړلی شي خو حقیقت دی نه بالکل مختلف دی په نننۍ ویډیو کې به موږ خبره کوم د هغه صحتمند خلکو چې د اختر په ورځ کې بې اندازې غوښه خوري او بیا شکایت کوي د بدهضمۍ د خېټې درد د بدن وچوالي یا د تیزابیت هغه د صحت ماهرین وایي چې د غوښې زیات خوراک بدن باندې سمدستي اثرات کولی شي که ته د زړه شوګر یا د بلډ پریشر مریض هم نه یې ماهرین وایي چې ریډ میټ مطلب سره غوښه یعنی د غویا یا د غویي غوښه که ډېره وخوړل شي نو دا د یوریک اسید کولیسټرول او فیټس مقدار زیاتوي چې دا بیا د زړه جګر او ګردو باندې دباو واچوي ځینو خلکو ته د غوښې زیات خوړلو نه پس معدې کې تیزابیت قبض ګیس یا بدهضمي پیدا کیږي نو اوس سوال دا دی چې زیاته غوښه خوړل ولې نقصان رسوي لکه فرایي کباب مساله‌داره قورمه یا باربیکیو شانتې غوښه نو ځکه بدن ته یې هضم کول وخت غواړي غوښه د پروټین نه ډکه وي خو که ډېره وخوړل شي نو معده یې په اسانۍ سره نشي ازمولی زیاته مساله چربي او مسلسل د غوښې خوراک دا ټول د هضمي نظام باندې دباو واچوي او دې نه وروسته په بدن کې د اوبو کمې د خېټې پړسېدل او د سینې سوځېدل پیدا کیږي د غوښې زیات خوراک د بدن وچوالی دروندوالی سستی پیدا کوي خاص کر د غوښې خوراک نه پس اوبه کمې وڅښل شي یا لږ ورپسې ګرځېدل ونه شي که تاسو صحتمند هم یاستئ نو بیا هم ورځ کې صرف یو واري یا دوه واري غوښه وخورئ او د هر خوراک سره سبزي یا ماسته ضرور استعمال کړئ چې هاضمه هم برابره پاتې شي اوبه زیاتې وڅښئ تر څو غوښه هضمه شي او بدن وچ نه شي د خوراک نه پس لږ قدم وګرځئ چې معده هم ښه کار وکړي د چربۍ ډکې غوښې نه ډډه وکړئ زیاته غوښه نه یوازې د خېټې ناروغتۍ پیدا کوي بلکې کولیسټرول هم زیاتوي چې وروسته د زړه د ناروغتو سبب کیږي که څه هم وي د اختر مزه د غوښې نه بغیر نیمګړې ښکاري خو دا فارموله چې زیاته غوښه زیاته خوشحالي اکثر وخت زیاته غوښه زیات تکلیف ته وړي دا ضروري ده چې موږ د جوش نه بلکې د هوش نه کار واخلو تر څو اختر رښتیا هم د خوشحالۍ صحت نښه وګرځي نو دا چې دواګانو هسپتال د چکر سبب نو جانې جهانې تر څو د اختر خوند هم واخلو صحت هم خوندي وساتو جی ناظرین که تاسو داسې مزید ویډیوګان کتل غواړئ باسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ